کې څه شعر غزل لیکل مطلب چې د پکور می کوم حالات لکه کړکچن تیریږي دا حواله څه نوې غزل شعر لیکل بالکل کورمی کې یقینا ډېر کړکچن حالات بلکې لارې بارې پښتونخوا کې ډېر زیات کړکچن حالات دي بالکل لیکل مې ته شو کو ان شاء الله وایم ورته دا جنگونو په حواله دي صحیح مطلب دا چې څوک غمزپلي خلک دی غوته ډالې بس ساربا قتل عام کیږي د مساربا قتل عام کیږي د فرعونانو په خدای جنگ دی سلامونه نیکه له احترامات میونه حلالي کې چروغ جوړ ژوند ته تزاد ژوند نماز اخلي قدرمن کتل کول مدینه د خپل قرآن مې سپیډم درته مخاطب یم نن یو ځل بیا د کور مې خاصه شعر مسرور صاحب را سره موجود دي ژوند هم پښتو ورسره ټول وار پروګرام کې هر کله او ډیر مینه للمدین صاحب ستر راغلی په دې ښکلي سکڼي مزدیګري کې او د تاسو د چینل هم ډیره مننه او د تاسو د هلو ځلو هم د ستایلو وړ دي ستایو ډیره مننه خوشحاله اوسئ مسرور صاحب شعرونه به ورو او ژوند د هم پښتو ټول والیو ته داسې ښایسته د شعر کوي هغه نه بعد د ژوند پښتو مننه شعرونه به ویلي نه یو زه ته مو راوغواړې صحیح للمدین صاحب شعر دی د فرشتو تر حد می اواز دا تیز مسرور صاحب مهرباني د فرشتو تر حد می تا سره د مینه کړي فرشتو تر حد می د فرشتو تر حد می تا سره د مینه کړي ته به پزمکه چتلې زه در پسې تلم په سترګو ډېر ښه دی مننه مسرور صاحب شاعر دا پیدا کیږي که دا جوړیږي شعر دا حالات جوړیږي که نه دا پیدا کیږي ویل نه شعر یاره څه نه څه خو به ذهن څه حالات پیدا کیږي خو بیا به لکه خپله هم کوشش کوي زه تخلیق سره ډېره اړه لري صحیح او مطالعه مثال ګرځېدل یا شاعر سره نوسته پوسته که نه مطالعې سره ډېره تعلق لري مشاهدې سره صحیح دا د شي سره جو ته کوي ویلې زما اور بیا څومره مطالعه وکړي څومره وګرځي ادبي غونډو کې کینی تنقیدي غونډو کې کینی ادبي شخصیتونو سره غشي نو بیا به ماوره د دې معیار برابر وي صحیح جی شاعر دی پاره د کتاب چاپ کول څومره لازمي ده دا هو لازمي په دې چې مو داسې شخصیتونه هغه مو د هغو ارمان کوو او د هغو څه کوم کې مساعدې دي هغه داسې لږې په هغه باندې راسي که نه هغه موږ د افسوس کوو چې هغه چاپ وای نو دې وجې نه ډېر لازمي دي ویلې په دې شاعر چې کله دا مسوده چاپ کړلی شي که هغه مړ شي هم بیا نه دی مړ دا شاعر د دې پر څومره شاعر چې سړی جوړېږي زه لکه مطلب شاعر جوړېږي د پر څومره تعلیم څومره شهرت څومره هغه په کار دی یاره دې ته تعلیم به هم څه نه څه هغه په کار خو دا تعلیم زیاتو ته په کار ادبي ناسته پاسته د ادبي خلکو سره کوي تنقیدي غونډو کې د علاقې لیکوالانو سره یا ښه لیکوالانو مطالعه ده وکړي د ادبي زده کړې لکه ادب کې چې دي که نه هغه زده کول ډېر لازم دي بس دا تعلیم دی پښتو خپله مورنۍ ژبه دی هغه شاعر پالي بل څوک دومره توجه نه ورکوي یو بس سندرغاړی دی یو شاعر دی چې دا د خپلې ژبې مسوچا الوت خیا همدا یې پالي صحیح مطلب چې موږ چې د قوم چې د لږه پښتو ژوندی د دې سندرغاړو سره شاعر بالکل که شاعر نه وای سندرغاړی به نه وای خو دا دواړه په د یو بل نمایندګي کوي صحیح او بیا صحافت هم دوی سره تړلی دی صحیح خو لکه شاعر د بیخي لکه هغه کوي د ژبې هغه کوي که نه زیاته نمایندګي کوي نن سبا حالاتو کې څه شعر غزل لیکلی مطلب چې د پکور مې کوم حالات لکه کړکچن تیریږي دا حالې څه نوی غزل شعر لیکلی بالکل کورمی کې یقینا ډېر کړکچن حالات بلکې لارې بارې پښتونخوا کې ډېر زیات کړکچن حالات دي بالکل لیکلی مې دی تاسو کو ان شاء الله وایم ورته دا جنگونو په حواله دي صحیح مطلب دا چې څوک غمزپلي خلک دی غوته ډالې بس د غزل مطلب دی چې د اقتدار
د نظریې جنگ دی د اقتدار د نظریې جنگ دی د خپل وجود سره سایې جنگ دی د اقتدار د نظریې جنگ دی د خپل وجود سره سایې جنگ دی او د مصاربه قتل عام کیږي د مصاربه قتل عام کیږي د فرعونیانو په خدایي جنگ دی د مصاربه قتل عام کیږي د فرعونیانو په خدایي جنگ دی او شعر دی زه هر چا نیولې د غرض مورچا هر چا نیولې د غرض مورچا خطود روان د روایي جنگ دی مننه هر چا نیولې د غرض مورچا خطود روان د روایي جنگ دی شعر دی زه د لرې برې پښتونخوا ولس د لرې برې پښتونخوا ولس خلی په خپلو کې په یې جنگ دی ډېر ښه یار مننه د لرې برې پښتونخوا ولس خلی په خپلو کې په یې جنگ دی او کډوال غریب سره د کور مالک کډوال غریب سره د کور مالک په پاتې لګي کرایې جنگ دی مننه کډوال غریب سره د کور مالک په پاتې لګي کرایې جنگ دی او دلته د سر هډو قیمت نشته دلته د سر هډو قیمت نشته دلته عظیم د سرمایي جنگ دی دلته د سر هډو قیمت نشته دلته عظیم د سرمایي جنگ دی او مسروره تا په سر به ما ووژني مسروره تا په سر به ما وژني را سره خپلې تنهایي جنگ دی ډېر ښه دی مسرور صاحب یو بل سوال دی چې نن سبا کوم شاعران دي دغه ته کومې سترګې تاسو کسئ دوی ته تاسو څه ریسپانس دی دوی ته تاسو کومه نظر څه ګورئ ډېره د هر چا خپل خپل نظر وي للمار الدین صاحب دا ته ډېره زبردسته پښتنه وکړله خو زه ته په ښې سترګې په دې کوم د نوی کل چې کوم دی هغه ډېر په لکه په هغه منظم روان دی به یې ته باقاعده توګه منې خپل غونډې یا پروګرامونه جاري ساتي یا مطالعې جاري ساتي یا خپلې هلې ځلې جاري ساتي نو موږ ډېر خوشبینه یو چې انشاءالله اوسه پورې ولسي ادب دلته ډېر اوس زیات معیار ادب ته ډېره توجه شوی دی ډېر ښکلی روان دی ډېر مزیدار روان دی عام خلک خبره کوي چې دا دور دی د ورکزو د غزل دی خو یقینا لکه موږ به داسې نه وو خو څوک چونې واورو نو ښه غزل یایي په معیار پوره یایي په پوره یایي مسرور صاحب بل کوم داسې غزل نظم څه حوالې سره دی بل غزل داسې رومانټ شکل دی او داسې غنیا دی غزل نه مخکې به څو شعرونه وایم صحیح خدا کوم غزل دی کومه خلکو ته ډالۍ دی مطلب چې خلک ورکې مینشن کړي یاره بس ښه په غور څه اوري که نه بس ټول دی واوري ټولو ته دې ډالۍ وي ټولو ته دې ډالۍ وي ټولو ته دې ډالۍ غزل د مخکې د څو شعرونه دي صحیح د لیونتوب د حد نه ووتمه د لیونتوب د حد نه ووتمه تا سره نور د زد نه ووتمه واه ډېر ښه دی ځل بیا مننه د لیونتوب د حد نه ووتمه تا سره نور د زد نه ووتمه ډېر ښه دی یار او شعر دی زه د ابتدا ټکی بیا بیا زوتوم د ابتدا ټکی بیا زوتوم څوک د شد و مد نه ووتمه ډېر ښه دی یار مننه شعر دی زه اوهو زما د سیوري سر دومره لوړ ډېر ښه دی یار اوهو زما د سیوري سر دومره لوړ اوهو د ځان د قد نه ووتمه وای ډېر ښه دی یار مننه اوهو زما د سیوري سر دومره لوړ اوهو د ځان د قد نه ووتمه ډېر ښه دی شعر دی زه اوس یې مرضي خپله چې څه هم کوي اوس یې مرضي خپله چې څه هم کوي اوس یې د ښو بد نه ووتمه وای ډېر ښه دی یار مننه
اوس یې مرضي خپله چې څه هم کوي اوس یې د ښه و بد نه ووتمه ډېر ښه دی په همدې کافیه یو بل شعر دی زه اوس په خپله خوښه ژوند تېروم اوس په خپله خوښه ژوند تېروم اوس خو د ښه و بد نه ووتمه یا ډېر ښه دی ځل بیا مننه اوس په خپله خوښه ژوند تېروم اوس خو د ښه و بد نه ووتمه مننه او شعر دی زه ایله مې ولیده دنیا په سترګو ایله مې ولیده دنیا په سترګو چې د انا سرحد نه ووتمه ماشاءالله ډېر ښه دی مننه اخري شعر دی چې بیا یې سودا مسروره بل خوا یې وړم بیا یې سودا مسروره بل خوا یې وړم بیا یې د درد امد نه ووتمه ډېر ښه دی مننه للمودین صاحب ډېره مننه مسرور صاحب چې موږ د ما ټایم راکړو په دغه مصروف وخت کې چې موږ ته د ټایم راکړو ډېره مننه جهان مننه قدرمن کتونکو مسرور د منځنۍ کور مې مرغان سیمې سره تعلق لري او مننه کوم چې موږ ته دغه مصروفیت ټایم کې موږ ته ټایم راکړو ډېره مننه الله دې وکړي چې ښه ژوند ولرئ ښه ژوند وکړئ ډېره مننه